د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره د مبارک درسونه موږ شروع کړي وو چې هغه تعلق ساتي د حج او د عمرې سره او باغی کې موږ 15 درسونه کړي. په دې اخرني درس کې موږ دا مسله بیانوله چې حاجی به په 8مه ورځ د حج څه کوي او بیا عرفات ته تګ او د عرفات نه بیا مزدلفې ته واپسي او د مزدلفې نه بیا مینا ته راتله او د ټولې مسلې موږ د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره ښه تفصیلي بیان کړې. اخرنی خبره موږ دا کوله چې د اختر په ورځ حاجی به د مزدلفې نه را روان شي چې کله ښه رڼا ولګي. رڼا چې ولګي نو دی به را روان شي، الا دا که معذوره وي نو د هغوی مسله موږ بیان کړې وه. زنانه، بوډاګان، ماشومانان، کمزوري خلک دوی د نیمې شپې نه بعد راوتی شي. نو کله چې حاجی د مزدلفې نه را روان شي او مینا ته راورسي دا د اختر ورځ ده او دې ته وایي یوم النحر. او نحر د قربانۍ د هغې د حلالولو ته وایي. او دا فایده د ساتئ چې د حج چې د څومره ورځې دي 6 ورځې چې کله 12مه او 14مه تېرې 14مه ورسره هم تېرې او چې صرف 12مه تېرې او بیا ځې نو 15 ورځې دي. 8مه ورځ چې ده هغې ته یوم الترویه وایي. تاسو ته یاد ده که نه یاد؟ یوم الترویه. ترویه ورته ولې وایي؟ وخانو له به اوبه ورکولې، هغو له به اوبه راوړې او اوبه به یې جمع کولې ځکه چې اوبه نه وي نو د حج د اعمالو لپاره به ځان تیاروه. نو دې ته یوم الترویه وایي. 9مه ورځ چې ده هغه یوم العرفه. 10مه ورځ یوم النحر. 11مه ورځ هغې ته یوم القر وایي. قر، یوم القر، یعنې هغه ورځ چې حجیان په مینا کې ناستي. 12مه ورځ یوم النفر الاول، د وتو ورځ، یعنې بعض حجیان 12مه باندې وځي. 14مه ورځې ته ویل کېږي یوم النفر الثاني، 2مه ورځ د وتو. 14مه ورځ د اخرنۍ ورځې په حج کې. نو دا د فایدې دپاره دا نومونه یاد ساتئ چې دې ته دا نومونه وایي. ښه، یوم النحر د اختر په ورځ موږ چې راورسي مینا ته نو جمرة العقبه یا جمرة الکبرى به ولي چې هغې ته د عام خلک غټ شیطان وایي. وجه د دې کاڼو د ویشتو هغه موږ بیان کړې وه او 7 کاڼي به ولي د هغې مقدار موږ بیان کړی و او طریقه د ویشتو چې هر کاڼي سره به الله اکبر وایي. بعض خلک ورسره بسم الله وایي. بسم الله الله اکبر دا غلطه، د دې څه ثبوت نشته. بسم الله الله اکبر وایي. بعض کسان ورسره نور څه ذکر وایي خو یو ذکر هم نه ثابت بل دلته. الله اکبر یعنی الله لوی دی او ذلت دی د شیطان دپاره او د شیطان د تابعدارو دپاره. بعض خلک دغه ټیم کې کنځلې کوي شیطان ته، نو دا هم دوی ناروا کار کوي او غلط کار کوي. او ما په خبره بیان کړه چې شیطان سره اصل مقابله څه ده؟ د الله تابعداري، د پیغمبر تابعداري او د هغه خبره نه منل. دا اصل تابعداري ده د الله سبحانه وتعالی او د پیغمبر، او دشمنی ده د شیطان سره. په بعض ټایم کې څوک داسې وکړي چې یو کرین راولي، یو بلډوزر راولي او دغه دیوال چې کوم حکومت جوړ کړی دا راولېږي، هېڅ نقصان پې شیطان ته نه رسي. خو په دې باندې نقصان شیطان ته رسي چې کله ته د هغه د جال نه
او د هغه د مکر نه او د هغه د دوکې نه ځان بچ کړي. د هغې نه بعد بیا مسله به دلته بله بیانه کړو چې ته په رمي کې وکیل هم جوړولی شي او ته هم په خپله د چا وکیل جوړېدی شي او هغه د هغه خلکو د طرف نه چې هغه کمزوري. او حدیث کې د ثابت دي چې صحابه کرام وایي چې موږ د خپلو ماشومانانو طرف نه جمرات ویشتي. نو چې یو کس دی د هغه سره زنانه ده او هغه بیماره ده یا رشد دومره ډېر شوی دی، اگر که اوس خو داسې نشته الحمدلله، خو یو وخت داسې و د نږدې وخته پورې چې د جمرات ویشتو کې به خلک مړه کېدو، ټول نه زیات خلک به دلته مړه کېدو په حج کې. نو داسې حالات دي او سړی زنانه نشي ویشتی، زه به د هغې طرف نه وولم، نو دا جایز دي. ماشوم د سره دی او هغه مې حرام اچولی، هغه هم حج کوي، د هغه د طرف نه هم ته جمرات ویشتی شي. بوډا د سره دی، بوډۍ ده، بیمار دی. خو دې کې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې تساهل او د خبره دومره اسانول نه وي پکار چې ویشتی شي هم دی بیا هم د هغوی طرف نه ولي. نن سبا خو خبره ډېره اسانه ده چې بلکل د 100 کالو بوډۍ او په دغه کرسۍ ناست هغه هم بوزل، هغه پکې هم ښه په ارام نمبر راځي. اوس هغه حالات الحمدلله ختم شوي دي چې ګڼه به ډېره زیاته جوړېده. نو اوس ورته ترتیب اسان کړی، خو بیا هم که څوک د یو کمزوري د طرف نه ویشته غواړي نو ویشتی شي. اول به د خپل ځان د طرف نه وولي او بیا به د هغه چا له چې ولي د هغه طرف نه به وولي. نو 2 کاڼي به اول د خپل طرف نه، بیا 2 کاڼي د هغه طرف نه. دلته دا مسله یې د ساتي چې بعض نښتي 2 نه د 100 نه یې هم واړئ، وایي دا چې څومره ولي یو ښه ده، دا کمزوري خبره، دا کمزوري خبره. شریعت چې د کوم عادت خولی په هغې باندې عمل کوو، ټول نه غوره کار دقه دی. او که په دې کې شکي شوې، اکثر داسې وشي چې سړی کاڼي لاس کې نوري ترتیب برابر کړی، بیا به کې شکي شي چې ما 3 ویشته که 4، نو یقیني پکې دا کمه ده، یقیني کمه به ده، دا کمه به دغه شوه. ته شکي شوې په 15 او 6 کې، نو 15 شوې. شکي شوې په 3 او په 4 کې، نو یقیني پکې دا 3 ده او بیا مخې ته پسې پوره کړه. چې کله دې د شیطان ویشتو او جمرة العقبه، نو د هغې نه بعد به څاروی حلال کړي او د حج قرباني به وکړي. که د باندې وه، که د باندې وه څه مطلب دی؟ حج تمتع والا او حج قران والا. حج افراد والا چې دی هغه باندې نشته، حج افراد والا باندې قرباني نشته. هغه مسلې در راځي چې بچا باندې قرباني او طاقت نه، هغه بیان کو ان شاء الله. دې قرباني دا مسله ته لکه تفصیلا بیانو چې خبي پوه شي. قرباني یو د حج ده، دې ته هدي وي په عربی کې، څه ورته وایي؟ هدي. او هغه کوم چې په اختر کې هغې ته اضحیه وایي، ځکه موږ وایو عید الاضحى. خو زموږ په ژبه کې ټولو ته قرباني وایي، خو فرق یې په دغه کېږي چې د اختر قرباني او د حج قرباني. د حج دا قرباني چې ده، په دې کې د ټولو نه غوره قرباني هغه دا ده چې یو سړی یوازې وحلال کړي، دا ټول نه غوره. بیا په دې پسې غوره چې ده نو هغه چې یو کس یوازې غوا حلاله کړي، بیا غوره چې ده نو یوازې ګډ یا بیزه هغه حلاله کړي، او په هغې پسې بیا کومه ده چې شریک شي، وایي سې شي غوا یا اوښ او په هغې کې شریک شي. یو سړی چې دا فضیلت تا د کوم ځای نه راواغستو، نو حدیث کې دا دي چې چا د جمعې په ورځ غسل وکړو، وختي لاړ، په اولني وخت کې د جمعې منزله، فکأنما قرب بدنه، لکه ده چې الله په لار کې څه ورکړو؟ اوښې ورکړو.
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. بیا د هغې نه بعد چې څوک لاړ شي لکه ده چې غوا ورکړه الله په لار کې. په درېم وخت کې چې لاړ شي لکه ده چې ګډ د الله دپاره صدقه کو، او چې په څلورم کې لاړ شي لکه ده چې چرګ د الله دپاره صدقه کړي. په پنځم وخت کې چې لاړ شي لکه د چرګ یا ګۍ چې د الله دپاره صدقه کړي. د دې نه دا ترتیب ثابتېږي. او جابر رضی الله عنه روایت دی چې موږ د رسول صلی سره وتي وو د حج دپاره، نو رسول صلی موږ ته امر وکړو چې تاسو په یو اوښ کې یا غوا کې 2 کسان شریک کېدی شي. نو دا دې نه ثابته شو، نو د هرې خبرې دپاره بحمد الله دلیل ثابت شو. د هغې نه بعد وخت د دې قربانۍ د حلالولو وخت د هغه قربانۍ دی کوم چې د اختر دپاره حلالېږي، او د اختر د قربانۍ وخت شروع کېږي د کوم وخت نه؟ قرباني نه ده کړې که څه اوس د اختر د مانځه نه وروسته شروع شي. درې ورځې اختر 3 ورځې، څلورمې ورځې نور ډوبېدو پورې هېڅ داسې کې قرباني نه ده کړې چا، ایام کړې ده بس الله مالک دی سم کړي ده شي. بس دعاګانې دا کوي چې یا الله وچ په وچ مو بخي، وچ په وچ عمل چې د علم په رڼا کې نه هغه دغه عملي سړی د خپل عمل نه هم نه خبر چې ما څه کړي. پاتې له دا چې دا سوچ چا کړی چې دا به قبول شوی او که نه به قبول شوی، سړي ته دا پته نه چې ما د عمل څه کړی. دا د علم برکت دی چې علم د سړي دا مسلې به ته یادي. د اختر قرباني ټول مسلمانان کوي، او د هغې مسلې موږ ته نه معلومې. څومره د افسوس خبره. نو په دې کې د اختر د قرباني چې دې کې د علماو یو قول دی چې له 3 ورځې ده، او صحیح خبره دا ده چې ایام التشریق 11 12 14 د ټولې ورځې حلالولو لپاره یې، او هغې سره د اختر ورځ کې نو څو شوي 4 ورځې شوي. نو د اختر د مانځه نه بعد او د نور ډوبېدو پورې ایام التشریق اخري ورځ چې او د اختر 4مه ورځ د هغه وخته پورې دا د څاروي د حلالولو ټیم ده، او غوره د اختر ورځ ده. بیا د هغې نه بیا په هغې پسې 2مه درجه کې 2مه ورځ، بیا 3مه، په دې ترتیب باندې. خو جایز دي که یو څوک یې 2مې 3مې ته لیټ کړي 4مې ته جایز دي. یو سړی د هغه سره قرباني نشتی، پیسې ورسره نشتی، یو څه څاروی نشتی، نو دی به 3 ورځې روجې نیسي په حج کې، او 2 ورځې به چې کله کور ته واپس راشي بیا به نیسي. الله په قرآن کې وایي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. دا 10 ورځې شوې. که دا 3 ورځې روجې په حج کې ونه نیسي او راشي خپل ملک کې ټولې 10 ونیسي خپل ځای کې، نو دا هم جایز دي، والله اعلم. ښه، په حج کې چې کوم څاروي حلالولی کېږي دا فایده یې ده ساتل، دا په 4 قسمه. اولنی قرباني د حج متمتع او قارن. یو سړی تمتع حج کې یو سړی قران کوي، نو په ده باندې هدي د څاروي حلالول، او که نه بیا به روجې نیسي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ښه، دا څاروی دا به لازم په حرم کې دننه حلالوي، د حرم په حدودو کې به لازم دننه حلالوي، او بهر یې نشي حلالولی. اوس یو سړی راغی تپوس یې وکړو چې ما د حج قرباني کړې ده او په جده کې مې څاروی حلال کړی، دا کار یې صحیح دی؟ اوس مې بیان کړه دا کار یې صحیح دی؟ نه دی صحیح. نو چې نه دی صحیح، نو د ده دا قرباني دا نه ده شوې. دلیل پې دا دی ثم محلها إلى البيت العتيق هديا بالغ الكعبة. دا لازم د حرم په حدودو کې حلالولی کېږي. او رسول صلی الله علیه وسلم په مینا کې چې کله څاروي حلال کړو،
او رسول صلی الله علیه وسلم 3 څاروي حلال کړي 3 او په کې یو مناسبت دا دی بعض علماء ذکر کوي چې 3 ولې دې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 3 کاله او د هر کال له طرف نه پکې یو شوه نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله څاروي حلال کړو نحرتها هنا ما خو دلته څاروي حلال کړو په مینا کې او مینا ټول د حلالولو ځای دی ښه مینا په حرم کې دننه که بهر ده حرم په حدودو کې دننه ده نو تاسو یې په خپلو ځایونو کې څاروي حلال کړي د دې د غوښې سره به کیسه نو دا به په غریبانانو تقسیم کړي په مسکینانو او ځان له به ترې وخوري او چاته به یې هدیه کړي او دا بهر ته مو ایستی شي جابر رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې موږ به د کم څاروي چې موږ حلال کړي وو په حج کې موږ به د هغې نه څه نه خوړو نو رسول صلی الله علیه وسلم موږ اجازه راکړو چې کولو خورئ او دویم اجازه دا راکړو وتزودو د ځان سره وړی هم شئ فاکلنا وتزودنا نو موږ وخوړم ځان سره م راوړم نو دا جایز دي دا اولنی قسم څاروی دی چې دا په کوم ځای کې حلال کېږي په حج کې دویم قسم هغه دی چې د واجب کار د پرېښودو د لاسه په تا باندې راغلی او هغې ته دم وایي د څه وایي دم یو سړي نه په حج کې یا په عمره کې واجب کار پاتې شو د هغې تفصیل ما مخکې بیان کړی چې واجب څه ته وایي او کم واجبات دي نو د دې واجب د نقصان د دې پوره کولو دپاره به د یو څاروی حلالوي او د مکې په غریبانانو به یې تقسیموي په مکه کې به یې حلالوي په حرم کې او د حرم په غریبانانو دې کې 2 خبرې په دې اولني کې څه وه حرم کې به یې حلالوي خو د حرم نه ویستی شي په خپله تیم خوړی شي دم دپاره چې کوم څاروی حلالولی کېږي دا به د حرم په حدودو کې حلالوي او د حرم نه نشي ویستی او ته ترې په خپله نشي خوړی سړی وي دې کې او هغې کې څه فرق شو ولې دا دې کې دا او هغې کې دغه وجه دا ده چې هغه څاروی چې تا حلالوی په حج کې قرباني کې هغه ته الله شکر ادا کوي چې الله ستا شکر دی چې ما لري توفیق راکړو د حج او د عمرې یو ځای کولو نو ځان له ترې مه خوره دا دویم چې تا حلالوی دم چې ورته وایي دا جرمانه ده په تا باندې نو یو دی جرم وکړو اوس بیا دغه جرماني نه خوریم او جرمانه شو کې جرماني نه څنګه خوري دا خو تا دې لپاره حلال کړو چې کمی څه شي پوره شي نو په کمی کې دې کمی وکړو کمی پوره کولو لپاره چې کوم څاروی حلال کړی دی به خپله وخوړو نو دا دویم قسم شو دریم قسم څاروی چې حلالولی کېږي هغې ته دم الاحصار وایي چې کله ته بند کړی شي د حج یا د عمرې نه دشمن منع کړي بیمار وي بل څه مشکل لاغې او شرط یې نه ایښودی شرط مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده نو دا به څاروی به حلالې په هغه ځای کې په کوم ځای کې چې بند کړی شوی او یا په حرم کې د دې لپاره 2 ځایونه دي یا په هغه ځای کې کوم ځای کې چې په دې دلیل دا دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د عمرې دپاره وتی فحال کفار قریش بینه وبین البیت نو په منځ کې څوک رالو قریش والا رالو رسول صلی الله علیه وسلم د عمرې نه منع کو فنحر هديه وحلق رأسه بالحدیبیه حدیبیه کې رسول صلی الله علیه وسلم خپل ویښتم لرې کړو او څاروی یې حلال کو نو حدیبیه کوم ځای کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د حرم نه بهر دی خو په دغه ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم بند کړی شوی منع کړی شوی نو دا څوم قسم شو 3 دې کې 2 خبرې مونږ وکړې څه په کوم ځای کې چې بند کړی شو او یا یې حرم ته ولې دواړه جایز دي دریم ځای نشته ښه او دا به تقسیمیم په غریبانانو باندې څلورم قسم هغه څاروی دی چې د څاروي په بدله کې حلالوي د څاروي په بدله کې څنګه حلالوي کېږي چې ښکار وکړي او د هغې په بدله کې څاروی حلالوي نو دا به په حرم کې دننه او د حرم په غریبانانو به تقسیموي دلیل به څه دی
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. تاسو به څاروي هدیه کوي او کعبې ته به یې ورسوئ. دا څو قسمه شو؟ څلور. دې کې کوم یو دی چې هغه د حرم د حدودو نه بهر حلالولی شي؟ احصار ده، دم الاحصار. او کم یو دی چې بخپله ترې خوړی شي؟ هغه د حج قرباني، هغې نه بخپله خوړی شي او خلکو له ترې ورکولی شي. دا خبره یاده ساتئ چې د حرم نه بهر یو څاروی حلالول جایز دي، نو په حرم کې دننه حلالول څه دي؟ جایز دي. دا خو واضح ده که نه؟ دا قانون یاد ساتئ. او چې په حرم کې دننه حلالول لازمي، نو د حرم نه بهر یې نشي حلالولی. لکه اوس څاروی تا باندې لازم دي چې کوم ځای کې ته بند کړی شو هلته څاروی حلال کړه، د حرم نه بهر یې که نه، نو حرم کې دننه هم حلالولی کېږي. خو چې یو څاروی به تا باندې شریعت لازم کړی چې دا به لازم په حرم کې حلالوی، نو بهر یې حلالولی شي؟ بهر یې نشي حلالولی. او هغه مسله مونږ بیان کړه چې یو سړي د حرم نه بهر څاروی حلال کړی، د حج قرباني کړي، دا قرباني نه کېږي. دلته یو فایده، احتیاط پکار دی په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی په دې مسله کې د قربانۍ ده. هلته نن سبا بعضو خلکو تجارت شروع کړی، د خلکو نه پیسې جمع کوي او دا ورته وایي چې زه به تا ته مسکال کومه. چې کله ما ستا په نمبر باندې مسکال وکړو نو ویښته لرې کوه او احرام کوله وکړه. نو دې به کې ډېر واقعیت راغلي چې دا خلک د پیسې د ځان دپاره جمع کوي او څاروي نه حلالوي. هسې خلکو ته مسکال وکړي او هغه خوشحاله شي چې زما کار شوی دی، خو څاروی وله نه حلال کړی. نو په دې کې غوره طریقه دا ده چې حکومت کوم ځایونه جوړ کړي هماغه ځای ته ورځئ. فرق 50 ریاله راغی یا فرق 100 ریاله راغی، خو دلته دا ستا د کار دا به ښه په صحیح طریقې سره کېږي او دا څاروی به د حکومت لیږي غریبانانو له، هغو ته به رسي. دا اکید خبره ده 100%. او هغه بله شکي خبره، نو سره د 50 ریالو لپاره او 100 ریالو لپاره هغه کار کوي چې هغه شکي دی. دومره قرباني سړی ورکړي حج له لاړ شي او دومره خرچي وکړي، بیا دغه ځای له چې راشي. نو ما به خپله لیدلي چې ته په دې لینډ کې ولاړې، هغه کوم ځایونه چې حکومت جوړ کړي هغې ته ولاړې، نو دا بعض کسان یې په خوا او شا کې ولاړې، دا پښتانه پکې ولاړې. اواز به ته وکړي حاجي صاحب قرباني کې او کو څو هلته به 400 دی ته به 300 د 500 په لالچ کې هغه لین نه راوځي او دله پیسې ورکړي. دی ورته وایي زه به چې ما مسکال وکړو بیا کار کوه مخکې. نو دا خبره یاد ساتئ چې دې کې احتیاط ډېر زیات کوئ. غوره دا ده چې دا قرباني سړی په خپله حلاله کړي، دا څاروی، دا غوره طریقه ده. خو نن سبا دا ګرانه ده، لکه چې ته موقع ته میلاوېده او تلې هغه کوم ځای کې چې څاروي حلالولی کېږي او تا وایي چې زه خپل څاروی په خپله حلالومه، موقع ته میلاوېده خو ښه ده. خو که موقع نه میلاوېده بس دغه کافي دی چې تا پیسې ورکړي او هغه دې وکیلان کړو چې دا حلال کوي. دلته بله مسله، بعض کسان وایي دا ما نه تپوس شوی ډېر چې ما په پاکستان کې پیسې ورکړي دي. پیسې مې کوم ځای کې ورکړي؟ پاکستان کې مې پیسې ورکړي دي او هغه وایي چې څاروی بدله موږ دلته حلال کړو چې کله ستاسو اختر هلته دا کي ولې نه کي؟ د حرم د حدودو نه بهر دی او داسې ډېر کېږي. ورې مساعدګان راځي هلته دې پیسې والي وایي ستاسو څاروي موږ دلته ښه په اسانه حلال کړو، تاسو ځئ. نو دا خبره یې ساتئ چې دا قرباني نه کېږي ځکه چې دا د حرم د حدودو نه بهر دی. یو سوال زړه کې دا راشي چې دې کې څه حکمت دی چې الله سبحانه وتعالی د حرم خاص کړی چې دا قرباني به دلته کوئ او بیا د دم په دې مسله کې خو یې دا هم ویلي چې دلته به یې تقسیموئ یا د څاروي په مقابله کې چې کوم څاروی دی به دلته حلالوئ دلته به یې تقسیموئ. نو داسې ولې الله نه وایي چې په عامو غریبانانو یې تقسیم کړي او په کوم ځای کې چې حلالوئ حلالوئ کړي؟ نو جواب د هغې دا دی چې اولنی حکمت خو دا دی چې الله یو کار موږ ته ووایي
نو زمونږ په ایمان دی او موږ په عمل کوو اگر که حکمت موږ ته نه وي معلوم. دویم حکمت چې کوم ښکاره دی هغه دا دی چې ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې وه او په سورة البقره کې الله را نقل کړې ده او دغه شان په سورة ابراهیم کې ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. او دغه شان په سورة البقره کې هم هغه داسې دعا غوښتې ده چې الله دې ښار ول رزق ورکړي. دا هغه دعا ده. په دې ښار کې چې څوک یې هغه موړي، په دغه ښار کې چې څوک یې هغه موړي. ورته چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده او الله قبوله کړې ده، نو یو د رزق پراختیا وجه هلته هغه دا ده. وجې خو ډېرې دي، یو دا ده چې دا خلک راځي او قربانیانې کوي یا دمونه ورکوي او دغه خلکو باندې تقسیموي هغوی خوري. نو دې کې یو حکمت دا دی والعلم عند الله. دلته مسله دا یاده ساتئ چې لازم نه ده چې ته به دې ته انتظار کوې چې دا به حلال شي نو بیا به د هغې نه به ته ویښته واړه کوې. دا لازم نه ده. په دې باندې عوام نه دي پوه، ځکه په انتظار باندې ناست چې کله به څاروی حلالولی کېږي. صحیح ده. د اختر د ورځې اعمالو ترتیب دا دی. ګوره غټ شیطان ویشته، بیا څه دی قرباني کول، بیا ویښته، بیا طواف او صفا مروه. خو که دا ترتیب مخې ته شاته شي نو په دې کې څه حرج نشته. نو صحیح ده که تا ته وخت وښیي او ته انتظار کولی شي بیا صحیح ده، خو دا انتظار لازم نه دی. دا انتظار لازم نه دی. دا ویښته واړه کول ته د قرباني نه مخکې هم کولی شي. نو کله چې د قرباني وکړه د هغې نه بعد بیا راځي ویښتو مسلې له ویښته واړه کول او خریل، او د دې مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده. او غوره څه دي؟ غوره شکیانې پکې غوره خریل دي، بلکل ختمول. وجه دا دی چې د رسول صلی دا طریقه وه، د رسول صلی خپله طریقه دا ده. دویمه دا چې رسول صلی دوی ته 3 پیرې دعا کړې ده، نورو ته 1 پیر. بله ده چې الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده محلقین رؤوسکم ومقصرین. نو محلقین د مقصرین نه مخکې ذکر کړي. نو غوره دا ده. او د زنانه دپاره موږ ذکر کړې وه چې د ګوتې د دې سره مره ویښته به د هرې چونټې نه واغستې شي. د دې سره نورې مسلې تعلق ساتي، خو بیا به رانه خبره ښه اوږده شي، نو په دې باندې به اکتفا وکړو. د هغې نه بعد چې کله دې دا چل وکړو، شیطان دې وویشتو او ویښته دې واړه کړو، نو ستا دپاره هر څه حلال شو سوای د څه نه؟ سوای د ښځې. او دې ته کوم تحلل وایي؟ تحلل اول. تفصیل موږ سره تېر شوی، که تاسو ویښ یئ نو تاسو ته به یاد دي. یو سړی دی په 3 کارونو کې 2 وکړو. د 3 کارونه کوم یو دي؟ شیطان ویشته، ویښته واړه کول او طواف کول. نه، قرباني به نه یادو. قرباني په دې نه یادو ځکه چې هلته په مفرد باندې قرباني نشته. د قرباني مسله سیرته که 3 کارونه دغه دي: طواف زیارت یا طواف افاظه او شیطان ویشته او ویښته لرې کول. په دې 3 کارونو کې چې دې 2 وکړو، که هغه هر 2 دې وکړو، نو ستا دپاره هر څه حلال شو سوای د څه نه؟ سوای د ښځې نه. ښځې سره کوروالی نشي کولی. نو کله چې حاجي شیطان وویشتو او قرباني ورسره م وکړه او ویښته یې م واړه کړو، دی اوس د احرام نه وتی شي. بس جامې دې بدلي، کپړې دې بدلي کړي. بعض عوام د دې مسلې نه دي خبر، نو هغه غریبانان هم پاک احرام کې بیا راشي حرم ته د طواف دپاره او صفا مروه دپاره، نو ښه ستړي شي. نو که دی ویښته لري کې ولامبي او خپلې کپړې واچي، نو دا طواف او صفا مروه به په اسانۍ سره وکړي او په ارام به یې وکړي. او بار بار تاسو دا خبره کومه چې دا ټول برکت د علمي او دا ټول رڼا د علمي چې د چا سره وي، او چې کله سره علم نه نو ټولو په تیارو کې پروت وي. ښه، چې کله دې دا کار وکړو نو بیا به راشي څه دپاره؟ بیا څه دپاره راشي؟
نه د طواف نه مخکې به څه له راشي د طواف نه مخکې به طواف له راشي که نه د طواف نه مخکې به څه له راشي طواف دا کوم چې غلي ناستې زه دوی ته وایم د زما د سوال کول ستاسو نه دې دپاره نه چې زه مسله یې زده کړم ما ته الحمدلله یاده زما د سوال کول تاسو نه دا ګورې قسم پرې د خورم دې دپاره نه چې زه ستاسو نه یې زده کوم دا صرف دې دپاره چې زه ستاسو ذهن تیزولو کوشش کوم نو چې داسې ناستې ګورې دا سټایل علما ډېر لیدلي موږ چې به کله سبق وي د شیخ سره به خوا کې موږ به طالب پېژندو چې دا تکړه دی یو خو چې د شیخ سره خوا کې ناستي دا تکړه اکثر لازم نه چې قانون تی جوړ کو قانون تی نشي جوړولی خو اکثر تکړه ځکه چې خوا او شا کې بعض ځوانان داسې وي چې زه پېژنم خو دا اکثر داسې چې کوم خوا کې ناستي نو دی صحیح دی تکړه دویمه نښه طالب چې پېژني دا تکړه چې کم لیکل ډېر کوي کم طالب چې لیکل ډېر کول دی تکړه دریم چې کم سوالونه ډېر کوي دی تکړه څلورم چې کم د شیخ د خبرې جواب ورکوي دا تکړه اگر که غلط جواب ورکړي اگر که غلط جواب ورکړي دا تکړه او د کسلان طالب علم او چې علم ورسره نه وي د هغه علامه ګوټ کې ناستي دی به همیشه کوم ځای کښېني ګوټ کې موږ چې کله سبق وایو زموږ سره به یو ملګری و هغه الله دې حفاظت وکړي که هر ځای کې هغه به همیشه په ګوټ کې ناست او تسبیح به هم ځان سره راوړې وي نو اکثر به په دې جومات کې ناست و شاته یا په کلاس کې ناقه تسبیح کې به لیږي او دا ټسا به یې جوړه کړې وه دا او یا به تسبیح دي شړولې عربو دا عادت دی هغه لوبې به کوي دا په هېڅ شي نه پوهېدو اکثر به ورته دا پته هم نه وه چې دا درس څه باره کې روان دی خو دا دی چې ډېر تکړه هر درس کې به ناست نو ځای به پرې ډک ښکاره کېدو دا فایده وه ځای به پرې ډک ښکاره کېدو موږ ورسره عادت شوي چې موږ به درس کې سر راوچت کړو ګوټ به ډک و دا ګوټ چې به خالي وي ته پته وي پلار یې رښتي دی چې ګوټ والا هغه و نو د کسلان طالب علم یو نښه ګوټ دی دویمه نښه دی لیکل نه کوي که څوک وایي چې امام بخاري رحمه الله په سیرت کې راځي چې هغه به کله علم ته ناست و نو هغه به لیکل نه کول او د نورو ټولو به لیکل کول او بیا ورته چا دا ووایي چې ته لیکل نه کوې نو هغه امتحان مانوالی دا څه چې تاسو ولیکل د دې امتحان مانوالی که دې کې ما یو ټکی غلط کو بیا زه ملامته اوس که د امام بخاري په شان ستا ذهن هغې کې بیا موږ څه نه شو ویلی امام بخاري ته څه نه پاسه شپږ لکه حدیثونه یاد وي سره د سندونو او سره د سند کې چې کوم کسان ناځي د دوی د تاریخ او د هر څه د هغه لیکلي نه و د ټول زباني یاد وي اوس که ستا ذهن هغه شاني نو دا بیا بخانه غواړم زه د خپل نصیحت او تا ته نه کوم ای د امام بخاري په شان ذهن والا زه هغه نورو ته کوم کوم چې زما په شان او زما دغه کمزوری ذهن دی درېیمه نښه د کمزوري طالب علم چې دی د سوال جواب نشي ورکولی غلط جواب هم نشي ورکولی غلط جواب هم نشي ورکولی د دې سره عادت نه څلورمه نښه د کمزوري طالب علم چې د ده سره کتاب په کور کې نه وي پروت دا کمزوری طالب علم چې کور کې ورسره کتاب نه وي د علم د څه کې کور کې ورسره کتاب نه دي ما ته ډېر علامې یادې دي نو که اوس مې پرې شروع کړه نه بیا به څه شي هغه به خبره به رانه اوږده شي موږ یو پیر درس کوو
د یو شیخ سره اصول الفقه کې غټه دوره وه جامع الراج چې کوم چې شمره کې دی په هغې کې وه نو د هر څه به مونږ لیکل د لاسه وداسې مونږ زر زر ړقه وداسې نو زه د شیخ سره ټیبل خوا کې ناست نو هغه به ما ته داسې وکتل نو ما ډېر زر زر لیکل کول هسې چرګانو خپې زه مې پوهېدم نور پې څوک نه پوهېږي نو هغه په دې منځ کې اپرنجۍ وکړو نو بیا یې داسې وخندل بیا داسې وکتو دا به کوم ولیکه چې دلته عطس حفظه الله الشیخ حفظه الله دې ځای کې اپرنجۍ هم کړی دا به کوم ولیکه ویې خندل دا علم دا ښکار دی او ښکار ته خلک پړي اچوي او د علم ښکار دی د دې پړي هغه لیکل دي چې لیکل دې نه کول نو بیا ګرځه ځان له مزې کوه څه چې دې یاد کړو دې دروازې نه بعد ماذا قال آنفا شیخ صاحب څه اوس لګیا اوس لګیا او څه وي تحلل اول که تحلل ثاني او څه وي دا هغه دي نو زما ستاسو نه تپوس د ستاسو د علم زیاتولو لپاره دویمه په قومونو کې کمزورې قوم په دین بیانولو کې هغه پښتانه دي په دې کې مانه څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي کمزورې قوم په دین بیانولو کې هغه پښتانه دي دوی په پښتنو کې غټ غټ ډمان شتي د ځمکې کم ګوټ چې ورته وایي هلته دله سندره وایي هلته دله ګډېږي خټ کنزلمار پکې شتي غټ بېدینه پکې شتي هر څه دله کوي مخامخ خو د دین مسله چې ورته ووایي چې یو ټکی ووایه نو بیا دې رنګې سور شي او کله زیړ شي او کله شین شي او چې دا زه به اوس څه وایم د دلیل دی په دې باندې چې موږ د دین نه لرې شوي یو دین یو ګوټ کې دی موږ بل ګوټ کې یو نو دا مسلې دا زه دې دپاره وایم چې تاسو عادت شئ د دیني ماحول سره او په هغې کې د خبرې کولو سره جواب ډېر ملګري راکوي غلط جواب راکوي اورېدلی مې چې غلط جواب که نه موږ پکې په چا ګزار کړی یا د چا نوم نوټ کړی تا غلط غلط دی ورو غلط دی زموږ سره هغه مشر ناستې چې شو نشته په کرسۍ باندې دلته ناستېده ده که نه د هغه 90% جوابونه غلط دي نشته نه یې راغلی 90% جوابونه غلط ورکوي او موږ څه داسې ویلي خو دې ټولو نه تکړه دی خبره کوي ذهن چلوي دغه سړی الله یو ورځ دومره تکړه کړي چې هغه ذهن یې کولاو شي نو چې زه درنه څه تپوس وکړم د هغې جواب راکوئ کله ته یاد یې او کله ته یاد نه یې دې کې ستاسو خیر دی د دې نه بعد ولاړ شي طواف له او هغې ته طواف الافاده وایي او طواف زیارت ورته هم وایي دا رکن دی که واجب دی رکن دی د دې نه بغیر حج نه کېږي او د دې سره به بیا څه وکړي صفا مروه به وکړي خو دا مسله ما بیان کړې وه که قارن او مفرد د اولني طواف سره صفا مروه کړي نو دلته به صفا مروه نشته بله مسله د طواف طریقه هغه ما بیان کړې وه اوس هغه تفصیل له بیا نه ځو چې طواف څه طریقه ده هغه ما هلته بیان کړې وه د طواف طریقه او د صفا مروه هغې دپاره حقه خبره ده او کومه چې موږ هلته کړې وه خو دلته دا مسله دا طواف لیټ کولی شي دا طواف لیټ کولی شي د ډېر سهولتونه ګوره موږ نه یو خبر چې شریعت موږ له راکړي ما سره یو کس رابطه وکړه په حج کې وایي ما سره واړم دی او دا طواف لیټ کولی شم او که نه ما یې لیټ کې ستا سره واړم دی او په دې ورځ ګوره ګڼه ډېره زیاته وي سبا یې وکئ بل سبا یې وکئ خو زما په خبره باندې زړه نه و مطمئن شوی بل زموږ خلک وایي څومره چې وزورلی شي او څومره چې سخته تېره کړي نو اجر ډېري دا دوی خپل قانون دی بیا ما ته ټلیفون وکړو ماسخوتن دغه اختر په ورځ موږ مینا ته واپس نشو درتلی نو دا شپه دلته کولی شو که نه ولې مینا ته واپس نشي راتلی څه چل دی وایي زما د ښځې هغه خپې ټولې پولۍ شوي دي او هغه بیماره ده او هسپتال کې مې داخله کړې ده ما ورته وایم زبردست کار خو دې وکړو نن وایي څنګه ما طواف ته په دغه ټیم وکړو
خو نقصان دې دا وکړو چې د مینا شپه دنه پاتې شو دا واجب ده په مینا کې تېرول نو تا کمه ګټه وکړه دا څه ګټه وکړه که دا طواف دا سبا ته پرېښودی وی نو دا به دې هم کړی وی هغه به دې هم کړی وی شپه به دې په مینا کې تېره کړی وی او طواف به دې هم صفا کړی وی نو رکن به دې هم ادا کړی واجب به دې هم ادا کړی وی نو کله چې تا ته پته ولګي چې زه دې ټیم کې لږ بیمار یم یا ستړی یم نو هېڅ خبره ده زموږ سره یو پیر یو مولوي صاحب تللی و کمزور او غریب په علم کې او د هغه سره څه ملګري مو نو هغه راغی زما نه یې تپوس وکړو وی هسې وي شیخ صاحب دا طواف خو سبا هم کېږي ما کېږي ولې نه کېږي په دې خبره باندې مې مطمئن کړو بیا دې ملګرو پسې لاړ شو بیا راغی ما ته خو بیا راغلی ولې وایي دوی ته یې نشم ویلی زه ځم طواف له ځم بیا به ملاقات کوو ما یې ولې نشي ویلی اوس به راته وایي چې تا هم د دوی نه مسلې واورېدې وي دین دې اسان کړو لاړ مولوي صاحب سره د هغه د ټیمه روان شو خو دا حق یې ورته بیان نه کړو دې عوامو ته غریبانو ته به دین د کوم ځای نه معلوم شي خو هلته عوام هم دغه مولا خوښوي اوس که زما خبره دې ورته کړې وای چې دی وایي چې دا جایز دی او د هغه دې ورته کړی وای نو حق پرست کوم یو دی ها حق پرست هغه دی سبحان الله وګوره څومره حق پرست عالم دی وي سبا یې نشي کولی نو دلته دا طواف ته لیټ کولی هم شي بلکې ساتئ بلکې دومره هم لیټ کولی شي چې طواف الوداع اخرنی طواف دا وګرځي نو دا طواف به وکړي په نیت د افاظه او په نیت د وداع دواړه جمع شو یو طواف وشو کارونه څه وشو دوه دا سهولت پکې هم شته او رخصت شته د شریعت د طرف نه خو دې نو څوک نه دي خبر اکثر خلک دا هم کولی شي خو هسې لیټ کول نه پکار الا دا که سړي سره زنانې او بیماران یا بوډاګان ورسره وي نو بیا هېڅ خبره نه ده موږ یو پیر جمراتو له تلونو ماښام لاړم زه جمراتو ویشتو ما سره څه کسان اوږد بحث وکړو چې ته ماښام جمرات ولې نور د دوی بیزونه بعد هغې سره ما بحث وکړو مینا کې خو بیا هغو ته ما دا خبره د زید دومره د خبرو اترو نه دی چې بس څه مطمئن هغه کوئ ځئ مو خو ځو ویلې ما ګرمي ډېره کوي نه ځو انتظار یې کوو چې څنګه زوال وخت دغه شو دوی ورمات شو بیا د هغه طرفه چې را روان وو د هغه ته ما پخپله ولیدو زموږ بازي را تېر شو نو د هغه طرفه چې بیا را روان وو ښه کافي مسافه وه نو هغه یوې په شاکړه دی را روان دي چې کله واپس لاړو دقه راغی دا کوم سړی چې په شاکړه و نو زما خوا لرلو ماسي چې غرق او تباه شو نه په شیطانانو ویشتو پوه شوی نه په دې لاره پوه شوی نه په دعا پوه شوی نه په ذکر پوه شوی خو دی مې په شاکړه یې دلته دي چې دوی نیمې لارې نه او بیا مې هغه ځای نه واپس را راکړ چې دوه ډوبېدلو بعد وي تللی وی نو څومره خوند به یې کړی په ارام به تللی په ارام به راغلی وی ګرمي به نه وی ګرمۍ خراب دین کې شریعتونه شته سهولتونه شته او رخصتونه خو موږ په ځان باندې سختي جوړه کړې ده پخپله ښه د هغې نه بعد به واپس راشي مینا ته بیا او دا شپې په مینا کې تېرول څه دي واجب دي 11مه شپه 12مه او که 14مې ورځې د پاتې کېږي نو 14مه شپه دا به لازم په مینا کې تېری ښه دې کې یو څو غلطیانو ته اشاره کوم او بیا دغه ایام التشریق په باره کې به خبر وکړو دغه به اخرنۍ خبره انشاءالله دلته یو مسله کم کار چې به دغه ورځ مخکې وروسته کې څه حرج پکې نشته حدیث کې دا راځي متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ورسول صلی الله علیه وسلم کسان راغلي چا ویښته مخکې واړه کړي چا طواف مخکې کړی دی چا شیطان ویشتی دی په هغې پسې بیا قرباني نه ده کړې بلکې په هغې پسې طواف کړی وروسته قرباني کړی الغرض یعنی تقدیم و تاخیر شوی دی رسول صلی ټولو له جواب ورکو افعل ولا حرج زه اوس دا مخې ته عمل کوه او څه حرج نشته نو دا کوم ترتیب چې ما ذکر کو دا غوره دی د رسول صلی طریقه دا ده خو که چا دا ترتیب مخکې وروسته کو نو حج صحیح دی او ترتیب دا دی
اول شیطان وشته بیا قربانی کول بیا ویخته او بیا طواف او صفا مروه دا غوره ترتیب دی او که دې موقع ته برابر نشوه نو مخکې وروسته کولی شي یو غلطي دلته د حجیانو دا ده چې د دوی دا مطلب دی چې لازم به دغه دیوال ولې کوم چې دوی ته شیطان وایي حالانکه اصل کې دا کاڼې د حوض ته اچول غواړي دا ګول چې کوم دایره ده او دا دیوال دی دې ته دا کاڼې اچول غواړي بس لکه اوس یو سړی راغی په دې به ښه پوه شو یو سړی راغی او د جمراتو د دیوال ته کوم چې وړوکی ګیر چاپېره دې تاو دی دې ته ودرېدو او دا کاڼي راواغست او داسې غوزاري هغه دیوال پې نه ولي غوزاري کته داسې د دې طریقه صحیح ده که غلطه صحیح ده قانو دا دیوال ولې دی دا دیوال دې دپاره دی چې د لرې نه ویشتی کېږي ځکه که دا دیوال ته لرې کې یو خو ځای ورکېږي او بل بیا په ویشتو کې به مشکل شي لرې نه چې کوم ولي د هغونه به خطا کېږي نو کېدای شي بل څوک پې وولي نو د هغې دپاره دیوال جوړ کړی نو زمونږ دا خلک لازم چې دغه دیوال به ولي او ښه په زوره هغه یو ویډیو چلیږي د عربیانو ډېر وران دي بس ویډیو وچلی چې د بنګالۍ دی که انډین دی د لرې نه را روان دي لرې نه لکه هغه کرکټ کې چې هغه بالر بالینګ کوي که نه د هغه لرې نه را روان نو د هغه ځینې را روان دی او کاڼی داسې نیولی او رامنډه وایي اخره کې دې یو ګړز وباسي دا به دا مطلب وي چې دا به ښه په زوره ویشته غواړي نو دا دې پوه شوي د غریبان او دا جهل دی د هغوی بلکې دغسې کولی ښه په ارام راشي وګوره که دغه دیوال ولګېدو یو ښه ده که ونه لګېدو هم ښه ښه دلته یو غلطي هغه دا ده د حجیانو چې په لارو کوڅو کې ناسي ویښته واړه کوي او دا د اوچتو اخلاقو خلاف کار دی او د درنو خلکو دا کار نه وي ته په لاره کې ناسي او دا حجیان تیریږي او بیا دې ته وګوره هغه احرامونه هم په لارو کوڅو کې ګزار کړي کوم ځای طریقه شو نو دا طریقه یعنی بېادبي پکې دننه ده په دې کې دننه بېادبي ده چې کله ویښته واړه کوې نو خپل ځای ته ورشه ښه برابر که ملګری دې هم واړه کوي یو سیټ ته کښېنه ښه په ارام دا په لارو کوڅو کې ناسي او دغه پې جوړ کړی کړپای جوړه کړي او دا ویښته دقه شان ولیږي دا الوځي د چا خیمې ته لاړ شي د چا خولې ته ورننوځي د چا سترګو ته ننوځي نو دا ټول داسې کارونه چې شریعت موږ ته دا نه دي ښولي ښه د هغې نه بعد بیا دغه 3 ورځې دي یا 2 چې هغه به په مینا کې تېری او هغې ته کمې ورځې وایي ایام التشریق ایام التشریق او د اختر په دې ورځ چې ته جمره وولې اولنۍ نو تلبیه څه شوه ختم شوه او د هغې نه شروع شو تکبیر او تکبیر صیغه ده د الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد یا دام 3 پیر الله اکبر او نورې صیغې پکې هم راغلي دا به وې اخري ورځ نور ډوبېدو پورې او په قرآن کې الله دا خبره کړې سوی الله واذكروا الله في أيام معدودات او یاد کې الله دغه ورځو کې چې هغه د شمار ورځې دي نو دغه ورځو کې الله یادول د تکبیر ویل دی رسول الله وسلم دا 3 شپې دا به کوم ځای کړې وي مینا کې کړې وي او دا واجب دی هلته ها که څوک د حجیانو په خدمت کې لګیایي او څه مصلحت نو دی بهر ته شپې دپاره وتی شي لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې اجازت ورکړی بعضو کسانو ته چې هغوی اوښان به یې ساتل چې دوی د دې دپاره بهر ته وتی شي او هلته دې شپه وکړي دلته بله مسله نن سبا مینا چې دی نو هغه تنګه شوې ده مینا هغه تنګه شوې ده نو بعضو خلکو دپاره خیمې جوړې شوي دي په مزدلفه کې بعض په عزیزیه کې نو د ضرورت په رڼا کې دا فتوه ده چې دا کار جایز دی دا کار جایز دی خو کوشش دی دا کوي چې د شپې ډېره حصه په کوم ځای کې تېره کړي په مینا کې بیا دې راشي خپل ځای ته هلته دې ویده شي ځکه چې بله څه لار نشته بله لار نشته او په لارو کوڅو کې وده کېده دې ته ځای نه وایي په لارو کوڅو کې وده کېده دې ته ځای نه وایي او نه دا
صحیح کار دی چې ته په لارو کوڅو کې وده شي او نورو حجیانو ته مشکل جوړ کړي او بیمارانو ته مشکل جوړ کړي او هغه به څه عبادت دی لږ ساعت بعد دپسې پولیس راځي وایي دې ځای نه څه شه پاسه یو ملګری وایي زه حج له تللی وم او یو پولیس را پورې خط وایي ما وایي چې که د سعودي عرب د حکومت دا خاص په ما پسې لګولی چې دې کوم شي ته ځي ته پسې ځه وایي سامان به مې راواغست بل ځای کې به کېناستم ټنګ ټنګ بیا به راته ګاډي هغه دغه و حج یې پاسه وي دې ځای نه ځه وایي ما چې دا به چې د حکومت کې دي چې زما دغه دله ورکړی چې ستا ډیوټي دا دی چې ته به ده پسې ګرځې نو هغو ته ګناه نشته دا د حجیانو د سهولت دپاره دا چل کوي چې له لارې کولاوي خلک ځي راځي بیماران دي ښځې دي بوډۍ دي او ته به دغه ځای کې پروت یې نو دا کار مناسب نه دی که زیره ته میلاو نه شو خیر د بهر هم شپه کولی شي والله اعلم په دې درې ورځو کې 11 12 14 د زوال نه بعد ما زوال نه بعد کم ټیم دی د ماسپښین دا ټیم چې داخل شي د جمراتو د ویشتو ټیم شروع کېږي او صحیح خبره دا ده چې ماښام پورې کې د ویشتو خو ډېره ښه ده صحیح خبره دا ده چې بیا د هغې نه بعد هم ویشتی کېږي ځکه چې یو حدیث کې دا هم راځي چې یو کس راغی په رسول پسې یا رسول الله رمیت بعد ما امسیت یا رسول الله ما شیطانان ویشتو خو شپه شوې وه را باندې رسول صلی الله افعل ولا حرج زه په تا باندې څه ګناه نشته له دې نه ثابتېږي چې دا هم جایز دي نو که نور تیز دي او ګڼئ او ته بیمار یې خیر د شپې ووله په دې کې څه حرج نشته خو په ترتیب به یې ولې او ترتیب څه دی اول وړوکی شیطان بیا منځنی او بیا غټ او دغه ترتیب باندې دي هغه په دې ترتیب باندې دي دا اولنی چې دي کله وویشتو نو بیا به لږ مخکې شي قبلې ته به مخکې اوږده دعا به وغواړي دا د رسول صلی طریقه ده خو نن سبا ډېرو خلکو پرېښودې اوږده دعا خو دا دی چې ښه مناسب ځای کې به ودرېږي دا عباس مو لیدلی که نه خو بس دلته یې وولي او دغه ځای کې لاس اوچت کړي د هغه نورو ته مشکل جوړ کړي دویم شیطان چې دي وویشتو دویمه جمرة الوسطی د هغې نه بعد به هم اوږده دعا وغواړي قبلې ته به مخکې د درېم نه بعد به دعا نه غواړي چې دې وویشتو بس روان به شي ځکه چې رسول صلی په دغه ځای کې دعا نه ده غوښتلې ایام التشریق رسول صلی وایي دا ورځې د خوراک څښاک دی او د الله د یادولو دي ځکه چې حجیان ټول په کوم ځای کې پراته وي په مینا کې نو خوراکونه او څښاکونه خو په دې ډېري چې خلکو قربانیانې کړي نو خوراک څښاک ډېري او د الله د یادولو ورځې دي نو خوراکونه پکې هم پکار دي عبادتونه پکې هم پکار دي دلته بله مسله په دغه ورځو کې اکثر کسان د یو بل د زیارتونو له ډېر ځي راځي پلانې راغلی د پاکستان نه زمونږ ترور راغلی ده او زمونږ نیا راغلی ده او زمونږ تره راغلی د هغه ټوله ورځ به څه کې تېره کړي هغه به دغه زیارتونو کې تېره کړي او د الله عبادت به کې ونه کړي نو دا زیارتونه بیا وروسته کوئ حج ختم حج څو 15 ورځې دي ډېر به مهینې لږه ګزاره وکړه لږ پاتې شه او بیا به حج نه بعد ورشه ملاقات ورسره وکړه کښېنه ورسره هفته 2 هفتې 3 ورسره کښېنه خو حج دوران دا د ملاقاتونو زیارتونو ځای نه دی زه خپل ځاني چې حج له لاړ شم او دا ملګري ټلیفونونه کوي کوم ځای کې او څنګه او دا به څه کېږي زه ورته وایم ځې بس د ځي نه غلي شي او که الله وغوښته ملاقات به وشي او که الله ونه غوښته ملاقات به نه کېږي ځکه ما ته پته ده چې دی اوس ما پسې راځي نو یو خو به دې 2-3 ګنټې دا ځای معلوموي بیا چې کله دلته راشي نو بیا ما سره 2-3 ګنټې ناشي نو بیا چې 2-3 ګنټې دغه ولګېده نو ده څه فایده وکړه شپږو ګنټې د ده نه په دې کې ضایع شو نو ښه دا چې هلته سړی ذکر او اذکار کوي او هلته عبادتونه کوي ښه دلته یو فایده ده ساتئ یو سړی دی په 11مه ورځ باندې دا جمرات نشي ویشتی په 11مه نشي ویشتی وایي زه به 12مه باندې د 2 ورځو وولمه نو دا هم جایز دي دا هم جایز دي رسول صلی الله علیه وسلم د دې اجازت ورکړی لکه 11مه باندې ونه ویشتو او څه ته یې لیټ کړه 12مې ته یا د 12مې هغې 14مې ته هېڅ خبره نه ده دا ویشتی شي والله اعلم د هغې نه بعد چې کله دا اعمال دې ختم کړو نو بیا دا مسله یاده ساتئ چې حج په 12مه باندې هم ختمېدی شي او په 14مه باندې هم ختمېدی شي فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه الله وایي که څوک په 2 ورځو کې راووتو او دا 2 ورځې د کوم تاریخ نه شمارلی کېږي 11 نه بعض حاجیان یې د 10 نه حسابوي ګورئ
نو په 11 باندې ځوان راوتی په 11 باندې عمل به پاتې نه 11 او 12 د دوه ورځې که چا تعدي وکړه الله وایي څه ګناه پرې نشتي ومن تأخر او که څوک پاتې شو په دم څه ګناه نشتي لمن اتقى خو الله وایي که پاتې کېږي نو د تقوا د زیاتولو دپاره به پاتې شي داسې نه پاتې شي او هغه قصې دې روانه کړي ګپ شپ لګوي عبادتونه پکې نشتي نو بیا ستا د ورځې د زیاتولو فایده نشتي او غوره دغه دي چې سړی پاتې شي سبحان الله دا شیطان ګوره په موږ باندې څه کارونه کوي دا عبادتونه راته دومره ګران کړي دومره یعنی په دې 12 ورځ چې د حجیانو کمزور لګولی ځان یې دومره ستړی کړی راغلی پیسې لګولي خو دا یو ورځ پاتې کېده دته دومره ګران شي دومره چې دی اوس وایي چې یا الله کله به زه ځم او رخصتي طواف به کوم او منډه به وهم داسې ده که نه ټول په دغه ورځ راوځي ډېر لږ خلک پاتې کېږي او اکثر هغه خلک پاتې کېږي چې د بهر ملکونو نه راغلي بس او د داخلي چې کوم دي که نه اوه څه محل جوړي نشتی ورته پته نو غوره څه دي 14 ته پاتې کېده تقوا ورسره ډېرېږي عبادت ډېرېږي بل دا طریقه د رسول سلم و رسول سلم 14 ورځې ته پاتې شي ښه چې کله راوتې که په 12 راوځي او که په 14 راوځي خو د مینا نه به د نور ډوبېدو نه مخکې راوځي او که څوک په 12 ورځ راوتو اراده یې وه چې په 12 وځم او نور ډوب شو او دی پاتې شو په مینا کې نو اوس به دی د 14 هم تېروي دی به اوس 14 هم تېروي او حدیث کې دا دي عبدالله بن عمر روایت دی امام مالک راوړی په موطا کې چې من غربت له الشمس من اواسط ایام التشریق هو بمنا په چا باندې چې 12 ورځ نور ډوب شو دی په مینا کې رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ځي تر څو چې د سبانۍ ورځې جمرات نه وي ویشتي ها خو که ته لیټ شوې د څه د لاسه د عذر د لاسه به هېڅ خبره نه لکه یو سړی دی ګاډي ته ولاړ دی یا یو سړی ګاډي کې کېناستو ګاډي ډېر په ارام خوځېږي ځکه چې رش دی او نور څه شو ډوب شو دی په مینا کې دی نو هېڅ خبره نه دی وتی شي ځکه چې دی معذور حسابېږي اخرنی عمل به څه کې رخصتي طواف پکې شکیانی په دې کې که نه دغه دی رخصتي طواف دی رخصتي طواف دا واجب دی او صحیح خبره دا ده چې رخصتي طواف په حج کې واجب دی په عمره کې واجب نه دی خو غوره دی یو سړی عمرې له لاړو عمرې وکړه او بیا بغیر د طوافه واپس شو نو عمرې صحیح ده حج کې بغیر د رخصتي طواف نه نشي راوتی لازم به کې الا اجازت شته د حیض زنانې لپاره چې حیض پرې راشي یا څلوېښتي نو دوی ته شریعت اجازت ورکړی دی چې دا بغیر د رخصتي طواف نه وتی شي او د رخصتي طواف ولې دی دا دې لپاره دی چې ستا اخرنی عمل په حج کې څه شي هغه طواف شي یعنې د الله د کور سره یو کېده او هغې ته نږدې کېده د ستا اخرنی عمل شي نو طواف به وکړي دلته دا مسله ساتي خو دا طواف به هله کوې په کومه ورځ چې وځې لکه اوس یو حاجي راغلی دی حج له د پاکستان نه په 14 ورځ باندې د جمرات وویشتو او دی به ځي د دغه میاشتې په 26 باندې واپس ملک ته نو رخصتي طواف به کله کوي 26 باندې د بعضو دا مطلب دی چې دا رخصتي طواف د حج بس د عمل چې ختم کړي دا به بیا وکړي او دې سره ستا رخصتي طواف وشو نه بیا دا مسله ساتي چې د رخصتي طواف نه بعد به پاتې کېږي بیا نه او که پاتې شوې ډېر نو بیا به رخصتي طواف کې که پاتې شوې نو بیا به رخصتي طواف کې خو دومره اندازې کې پاتې کېدی شي ګاډی لږ لیټ شو ملګری ورک شوی او هغه ته انتظار یا په لاره تېرېدې خپل ځي ته روان وي دوکان ته ودرېدې سامان دې راواغستو په دومره اندازې کې لیټ کېدی شي خو د دې نه زیات بیا به د طواف کې ځکه چې خو رخصتي نه شو که نه دا خو د هغې نه بعد نور کارونه مو وکړو نو دا بیا رخصتي نه شمارلی کېږي حدیث کې دا راځي دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی متفق علیه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت خلقو ته امر شو د پیغمبر د طرف نه چې آخرنی کار به څه کوئ
هغه به طواف کوي اخرنی کار به طواف کوي دیږي کې د بعضو خلکو غلطي هغه دا ده په دغه ورځ چې نور پرې ډوب شي په مینا کې او دی لا ناسي او زما د وتو اراده ده اولته موږ مسله د دې وضاحت موږ وکړو چې نور پرې ډوب شو د 12مې نو بیا به څه کوي بیا به 14مه تېروي بله غلطي به دغه ورځ دا کېږي په د ایام التشریق کې چې دا ترتیب الټه کړي نو غټ شیطان وولي بیا منځنی وولي بیا وړوکی وولي دا غلط ترتیب دی صحیح ترتیب څه دی وړوکی منځنی بیا غټ وړوکی راځي د مینا طرف ته او غټ راځي کوم طرف ته هغه د حرم کعبې طرف ته راځي یو غلطي دلته دا دی چې په مینا کې یو جومات دی هغې ته مسجد خیف ویلی کېږي لیدلی هم دی که نه مشهور جومات د دې بعضو عوامو په زړه کې دا ده چې دې جومات ته تله د دې خاص فضیلت دی حالانکې د دې هېڅ فضیلت نشته نو دی به دا رش به یې جوړ کړی او په دې دروازو کې ولاړ یو څوک پرېږدي نه دننه او څه مجاخې جوړ کړي زه ورته صرف یو پیر تلی یم بس خو د خپې د لګولو ځای پکې نه و بعضو پکې خپلې خیمې پرېښودې وي کوم چې ورته میلاو شوي دي او دغه ځای کې پراته دي حالانکې د دې داسې خاص فضیلت رسول صلی نه دی بیان کړی چې دې کې مونځ وکړئ الله به دله دا درکړي یا حاجي دپاره دلته مونځ کول غوره دي نه که موقع درته میلاو شوه یو ډېره ښه ده که موقع میلاو نه شوه نو مینا ټول د اوسېدو او د شپې د تېرولو ځای دی دا یو فایده یاده ساتئ په اخره کې یو څو غلطیانې چې هغه تېر شوي درس کې زما ذهن کې وي خو بیا رانه پاتې شو نو هغې ته به اشاره وکړو او درس به پرې ختم کړو یوه غلطي دا ده چې بعض مسلمانان چې کله طواف کوي د طواف په دې چکرو کې شکي شي نو طواف د اول نه شروع کړي دا صحیح طریقه ده که غلطه غلطه دی به څه کوي چې کم دی هغه یقیني دی ما به 3 چکره لګولي که 4 نو دې ته به موږ څه وایو 3 دې کړي دي 4م نه شروع وکړه بله مسله طواف په منځ کې مانځه دپاره ودرېده او معمولي وقفه راتله دا په طواف باندې اثر نه پرې باسي بله مسله طواف او صفا مروه په یو بل پسې داسې متصل کول هم لازم نه دي چې څنګه د صفا مروه طواف ختم کو بس ورمنډې وه نه دمه پکې کولی شي او بیا دغه مسله هلته د صفا مروه چکرو په منځ کې بله مسله بعض کسان موږ وی چې طواف کې کعبه به ستا په کوم لاس شي په ګس بعضو کسانو کعبې ته شا کړي یا یې کعبې ته مخ کړی داسې کېدی شي چېرته څنګه کېدی شي دې چې نه دې نه علاوه بل حل کړي الټه خو نشي کېدی ها نه دا کېږي دا ما ملاحظه کړې دي هغه صحیح شو هغه وختي تور شو لږ وخله خو سړی ټول طواف کې کعبې ته اشاره کړې ده کې طواف کې کعبې ته مخ کړی دا ما بعضو عربو کې دا کار لیدلی او هغه داسې چې زنانه ورسره وي زنانه نو دی په دې دغه کې چې د زنانو سره څوک ونه لګي او څوک ورته څه ونه وي نو د لاسونه یې دې داسې چاپېره کړي نو په خپله کعبې ته شا کړي او د هغوی سره رواني او کله داسې هم کېږي چې د هغه طرفه او داسې هم مالېدلي چې بل له لاس ورکړی او په منځ کې څوک یې زنانې اوس دې دوو کې د یو شا کعبې ته ده او د دې بل مخ کعبې ته دی نو دا طریقه غلطه دی او غلطي ده چې بعض خلک پکې واقع کېږي ښه بعض کسان څه کوي طواف به کوي او په دې منځ کې د حجر ته ننوځي حجر حطیم هغه وړوکې کعبې سره خوا کې چې دغه دیوال دی چیت دا د کعبې حصه ده دې ته چې ننوتې او شاټ کټ وځي هغه ځای کې دا طواف صحیح دی ولې نه صحیح ته کعبې کې دننه ورننوتې دغه شان د کعبې ته نږدې چې کومه دړه ده دا مې لیدلې ده که نه چې کومه ایسې خویه ده ایسې روخان پې لګېدلي دا هم د کعبې حصه ده یو سړی په دې لیګۍ رواني طواف صحیح دی نه دی صحیح
د فایدې د ساتي دا هم ګوره د کعبې حصه ده ګوره دا د کعبې سره شمارلی کېږي نو په دیزې باندې هم طواف په منځ کې دیزې ته خطه د صحیح طریقه نه ده ښه بعض کسان سجل کوي چې کله رخصتي طواف وکړي نو د کعبې نه په شا وځي دی محبت دی خو دا محبت په غلط ځای کې دی محبت په غلط ځای کې ښه بعض کسان څه کوي چې کله د کعبې نه وځي ما لیدلي نو د کعبې ته د لاسونه دغه شان دي لکه سړی چې انسان ته رخصتي الوداعي اشاره کوي نو دغه شان دی لګي کعبې ته اشاره کوي او د لاسونه ښکلی او داسې ورته نیسي دا ټول ناروا کارونه دي د دې څه اصل په شریعت کې نشته لازم مسلمان چې جدا کېږي د کعبې نه دی خپوي خو په دغه ټیم کې موږ داسې کار خو نشو کولی که نه چې هغه صحیح هغه ناروا وي یو غلطي دغه شوه چې کومه ما ذکر کړه اقتصاد مخکې ورته ما اشاره وکړه چې رخصتي طواف وکړي او بیا هم ناسي په مکه کې نو دا غلطه طریقه ده یو نصیحت ټول وروڼو او خویندو ته هغه دا دی که چېرته الله تاسو له مقدر کړه او حج له لاړئ نو په حج کې د حجیانو خدمت کوئ دا غټ شرف دی چې الله یې چاله ورکړي خصوصا بوډاګان بوډیګانې بیماران الله بدله ناشنا اجر درکړي او الله به دې دنیا او آخرت ښایسته کړي دغه دعاګانې چې ته د هغوی هغه واخلي په خپله زه چې حج لکه عمرې لاړ شم داسې خلکو باندې مې نظر دی چې کمزوري او ورک شوي د دوی زی ته رسول د دوی خدمت کول دوی سره منډه وال د زړه به دې سم خوشحالۍ باغ ورس چې ما د یو مسلمان سره داسې مرسته کړې ما یو پیر رخصتي طواف کوو او سمه ګڼه وه پکې څه بل شان ګڼه ما لیدلې وه په هغه ورځ او زموږ په مخ کې یو زنانه راولې ده او بس بیا چغې شوې سا پکې نشتې مړه ده نو خلکو اوچته کړه ویې ویسته د هغې سره زموږ هغه حوصلې ښه کته شو او چې را زور به راغې ته وایي چې یالله زما د هډوکي چې دی د جسم ده دا به دې بل کې ورننوت نو په دې کې ما په پښتو کې یو اواز واورېدو چې یالله خیر کې ماته خو اواز د زنانه و نو ما شاته کتومه چې دا اواز د کوم ځای نه راغی په عرش کې نو یو بوډۍ روانه وه او بالکل داسې کونټي شوې وه نو زه په رش کې د هغې خواته ووتم سلام مې ورسره وکړو بیا مې ورته ویل ابۍ څنګه یې ښه یې ښه یم یو ما یې ته پاکستان نه راغلی وي او پاکستان نه راغلی څوک سره وي زوی راته ناست دی راته وایي طواف وکړه بیا راوځه ما یې څو چکره ته پاتې دي ما ته 3 چکره پاتې دي خو بس پته نشي چې دا 3 چکرې به وکړم او که نه ځکه چې هغه ښځه پکې یوه مړه شوې هغه به ښه یېرېدلې نو هغه زه راته دې لپاره نه چې زما د عمل زما څه عمل دی خو لکه د دعاګانو د دې خوشحالي ما هغه په شا کړه نو د هغې د خپې او لاسونه بلکل نیغ راووتو چې دغسې مې کونټي شوې وه نو ښه په ارام مې په شا کړې وه او زما 2 چکرې پاتې د هغې 3 وي دا 3 مې ورسره پوره کړې او په دې ټول طواف کې د الله په کور کې د الله په نوم قسم خورم چې هغې ما تر دعاګانو علاوه نور څه نه دي ویلي الله یې تعالی د حوض کوثر اوبه درکړي او بچي الله یې دنیا او آخرت ښایسته کړه او الله دې خوشحاله کړه او الله او ما وی چې یا الله دې ته 2 چکره وی نو چې دا 2 چکره ما دا ګرځولی وي د دې د دعاګانې او د الله میلمنه ده نو په دې کار به الله څنګه راضي کېږي او بیا د دعاګانې چې قبولې شي خو دنیا او آخرت ته وګټو بیا چې کله چې زه واپس راتلم نو دغه مشرانې ښځې بیا وایي ما سره کمرې ته لاړ شه او زموږ دلته کمره هم ده موږ سره به یې او سمه خوشحاله هسې خبره مې دې پورې راواخېسته چې زه چې د هغه حج نه واپس رالم نو ما په دې زړه کې یو ناشنا سکون او د هغې هغه دعاګانې چې به ما ته رایادېدې او د هغې هغه خوشحالي او په هغه سخته کې د هغې غریب هغه یره او د هغې ختمېده ما داسې محسوسوله چې ما غټ داسې کار مې کړی زما زړه ته سکون میلاو شوی نو چېرته درته حاجي میلاو شي وږی د خوراک بندوبست وله وکړه تږی  اوبه وله ورکړه چېرته ستړی
په شا کولی شي په شا یې کا، په ګاډۍ کې کېنولی شي په ګاډۍ کې کېنوه. یعنې چې څه دې داسې کېږي په دغه ورځ هغه خدمت وکوئ. د دې سره چې دی زموږ دا درس هم اختتام ته ورسېدو او د حج طریقه هم اختتام ته ورسېده. انشاءالله سبا به په دې دوره کې اخرنی درس وي او په هغې کې به موږ د مسجد نبوي د زیارت آداب او چې آیا مسجد نبوي ته تلل لازم دي او که نه، او دغه شان هغه زیارتونه کوم چې په مدینه کې دي نور او دا خلک ورله ځي چې د دې څه حقیقت شته او که نه، او دغه شان په مکه کې بعض ځایونه چې دا خلک یې زیارتونو له ځي چې د دغې څه حقیقت دی، دا خبره به انشاءالله سبا بیانو. الله سبحانه وتعالی د حاجیانو حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی دې په هغوی په خیر خیریت سره کوم چې را روان دي راولي او بیا دې الله سبحانه وتعالی په خیر خیریت سره دا ټول حاجیان واپس بوزي او الله سبحانه وتعالی دې حکومت له توفیق او طاقت ورکړي چې د حاجیانو خدمت په ښه طریقې سره وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.